السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یوه غسل خانه ده او په هغې کې د کموډ لګېدلی دی. په دې کې سړی وړوکي اودس ماتوي او لوی اودس هم پکې ماتوي. ورسره بیل ځای دی، په هغې کې بیا اودس کوي یا پکې چارندام کوي او یا هغې کې غسل کوي. دا کولی شي که نشي کولی، بلکل کولی شي. یوه دویم نمبر دا په کومه غسل خانه کې چې کموډ لګېدلی دی او پکې د غټ اودس ماتي او د وړوکي اودس ماتي ځای دی، نو دې کې سړی اودس کوي، چارندام کوي، نو دی به کلمات هغه کومې دعاګانې چې دي دا ویلی شي که نشي ویلی؟ نو نه نشي ویلی، ځکه دا ځای چې دی نو دلته کې د اودس ماتي ځای دی، دلته کلمات نشي ویلی. په کار دا دي چې سړی په بیل ځای کې بیا چارندام کوي، نو بیا دې دا کلمات لولي. دریم نمبر مسله دا ده چې یوه غسل خانه ده او په هغې کې کموډ نشته او په هغې کې سړی تش اودس ماتوي، نو دا څنګه دي؟ دا صحیح نه دي، ځکه اقام المرجان لیکلي دي په کم ځای کې چې سړی غسل کوي او په هغه ځای کې بیا سړی تش اودس ماتوي، نو دلته شیطانان پیدا کېږي، جنات، او دا به سړي ته نقصان ورکوي. او په آدابو د غسل او په آدابو د اودس کې هم دا راغلي دي، عالمګیریم لیکلي دي چې کوم ځای کې سړی وړوکي اودس ماتوي، نو په هغه ځای کې باید استنجا او په هغه ځای کې دی چارندام ونه کړي او د هغه ځای نه بل ځای ته بدل شي. چونکې دا کموډ خو داسې شی دی چې په دې کې سړی اودس مات کړي او بیا استنجا کوي، نو هغه اودس ماتې او هغه هر څه ګند چې دی هغه تلی دی، لاندې تلی دی او پاک شوی دی، نو بیا پې استنجا کوي. کومه غسل خانه کې چې کموډ نشته دې کې دی وړوکي اودس یا لوی اودس نه ماتوي، دا نقصانی خبره ده.